د پښتنو شاعرانو د شاعرۍ نه جوړیږي. خو یو خبره ډیره زیاته مهمه دلته ده چې زه وایم چې مونږ وایو چې مونږ دنیا ته د پښتنو روڼ مخ وړاندې کوو، نو دا نننۍ غونډه ټولې دنیا ته دا کیمرې د دې کیمرو سترګې او دا ټول خلک چې ناست دی ټوله دنیا دې به دې ګواه شي چې دا د پښتنو روڼ مخ دی. تاسو راشئ وګورئ د پیپل سټوډنټس فیډریشن مشاعره ده او میوزیکل نایټ دی. په خوا کې ورسره د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشران ناست دي، د انصاف سټوډنټ فیډریشن مشران ناست دي، دغه شانته د مسلم سټوډنټس فیډریشن مشران ناست دي، دغه شانته د پاکستان پیپل پارټۍ منتخب ایم پی ای صاحب ناست دی او نور ناظمان صاحبان دلته ناست دي او د اګریکلچر یونیورسټي او د پیښور یونیورسټي او د خواوشا تعلیمي ادارو طالب علمان ناست دي او پښتانه شاعران اوري او د پښتنو شاعرانو دغه شعرونه ټولې دنیا ته د دې کیمرې په سترګه رسي. نو دا د پیپل سټوډنټ فیډریشن ډېره لویه کارنامه ده. زه مشاعرو له ډېر ځم. زما په دې تېرې 2 میاشتې کې زه د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشاعرې له تلم، زه د انصاف سټوډنټ فیډریشن مشاعرې له تلم، زه د اسلامي جمعیت طلبه مشاعرې له تلم، زه دا د نن د پیپل سټوډنټ فیډریشن په مشاعره کې ناست یم. تاسو ټول زمونږ بچی یې، تاسو ټول زمونږ اساسه او دنیا دې اوس زمونږ روڼ مخ ویني چې زمونږ هغه طالب علمان هغه ځوانان چې وایي په دې وطن کې 80% دي. یو مشر دلته خبره وکړه، هغه 80% خلک دلته په اتفاق دي، هغه 80% خلک خپل خبره تاسو ته کوي. مونږ امن غواړو، مونږ ترقی غواړو، مونږ خوشحالي غواړو. په مونږ باندې د دنیا د خپل مفاداتو جنگ نه مسلط کوي او دا ځوانان د دې خبرې گواه دي، د دیو دا کارنامه د دې خبرې گواه ده چې ان شاء الله په دې خاوره به امن راځي، په دې خاوره به د ترقۍ آغاز کیږي او دا خاوره به د ترقۍ معراج ته رسي. او زه وایم ګینې په پښتو په سټوډنټس فیډریشنز کې به داسې را د بابر په سر باندې او دغه د ملګرو په سر باندې وي چې ټول خلک یې راوستي دي په خپل سټیج باندې. د ټولو مشرانو خبره مو اورېده، په دې سټیج باندې د هر سټوډنټ یونین مشر خبره وکړه، سیاسي مبارزینو به خبره وکړه، منتخب نمایندګانو به خبره وکړه او څومره چې سیاسي تحریکونه نو د هغې سره ادبي تحریکونه څنګ په څنګ رواني. د باچا خان سره د هغه ملګري څنګ په څنګ روانو، د پیر روخان سره د هغه ملګري څنګ په څنګ روانو او اوس دغه شانته د ټولو سیاسي ګوندونو سټوډنټس یونین او د هغوی شاعران ملګري د هغوی سره څنګ په څنګ روان دي. دا زمونږ معاشره ده، دا زمونږ خاوره ده، دا زمونږ وطن دی او مونږ په دې وطن کې امن غواړو. کسو کې په خیرات کې راکوي نو په خیرات کې دې غواړو، خو مونږ له دې امن راکړي. مونږ امن غواړو او د دې ثبوت دا غونډه ده. به هر حال نور هم ډېرې زیاتې خبرې کېدی شي. بابره بیا دې مبارک شه او زه یو څو شعرونه ستاسو سره شریکوم. شعرونه دا دي چې تاسو چې که ځان دې کړلو ځمکه نو اسمان به درنه جوړ شي. که ځان دې کړلو ځمکه نو اسمان به درنه جوړ شي. د چا د سترګو تور به شي جانان به درنه جوړ شي. او یه ځان له ناستو د حسرت پوکو کوونکو، یه ځان له ناستو د حسرت پوکو کوونکو، پوکې رایوځه شي طوفان به درنه جوړ شي. یه ځان له ناستو د حسرت پوکو کوونکو، پوکې رایوځه شي طوفان به درنه جوړ شي. او په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې، په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې، د اور نه چې راتیر شي نو پیزوان به درنه جوړ شي. په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې، د اور نه چې راتیر شي نو پیزوان به درنه جوړ شي. او د ګران بابا ته ټریبیوټ دی چې د اوسپنې
سپلای چې په غزل پسې زړې کې د اوسپنې سپلای چې په غزل پسې زړې کې شاکره نو شاګرد چرته د ګران بدر نه جوړ شي ټول دلته کې فکري خلک ناست دی شعرونه دی وایي به چې د خپل فکر د ښایسته پیغور جامې واغوندي چې د خپل فکر د ښایسته پیغور جامې واغوندي ډېره مزه کړي چې سړی د اور جامې واغوندي او د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم له غړ سوغړ وي نور جامې واغوندي او د هلکانو ته یو شعر ډالۍ کومه چې اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي او دا یو غزل بس د دې نه درته صدر صاحب بس کو وینا د دې نه درته بل ښه شعر ویم اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي او شعر زما سټیج سیکرټري صاحب ویلو چې ډله پره زیاته په هر لور د زورور وي شور د زورور وي هم زور د زورور وي او مونږ ورسره هسې دا د پړي سر نیولی دی نور که په رښتیا شي کلی کور د زورور وي او خدای د غریب سړي د پور نه مې ساته ګورې خدای د غریب سړي د پور نه مې ساته ګورې پور دې وي راپورې خو چې پور د زورور وي او دا جینۍ به ولې د اسمان په جای قدم نږدي یو چې ښایسته وي او بله خور د زورور وي دا دی بابر ته ډالۍ شو دا جینۍ به ولې د اسمان په جای قدم نږدي یو چې ښایسته وي او بله خور د زورور وي بس اوس یو نوی غزل دی سرجي چې نوی خو خیر نه دی چې یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی یو بېروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی او زه د خپل ژوند قصه په کومه خوله دنیا ته وکم د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی زه د خپل ژوند قصه په کومه خوله دنیا ته وکم د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی او شعر دی چې بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري جینکۍ ټولې کار له لاړې او هلک پروت دی بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري جینکۍ ټولې کار له لاړې او هلک پروت دی او شعر دی چې د وخت په دې منځ کې چې دا کم خلک ولاړ دي تاسو ته یو شعر ویم د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا فضل مومن صاحب د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا یو ته شمله پرته د بل ته تربوزک پروت دی د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا یو ته شمله پرته د بل ته تربوزک پروت دی او خوب مې لیدو چې سرابونه صحراګانې ګل دي خو سمندر ورته له ډېره سوخته نه وچ کلک پروت دی خوب مې لیدو چې سرابونه صحراګانې ګل دي خو سمندر ورته له سوخته وچ او کلک پروت دی او یوه جونګړه یو ملنګ ته دواړه جان ښکاري په یو محل کې یو باچا د غریو نه ډک پروت دی یو جونګړه یو ملنګ ته دواړه جان ښکاري
په یو محل کې یو باچا د غریو نه ډک پروت دی او چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر نو دا د یقین سره په یو پالنګ کې شک پروت دی چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر نو دا د یقین سره په یو پالنګ کې شک پروت دی او باڼه راته نه دی یادو چې دردونه یو شی دوه شعرونه وایم بس چې دردونه ځان له دي درمان خو مشرک دی دا د ټول سټوډنټس یونینز ته د دې د ورکرانو ته زه په ایمان نن ډېر زیات خوشحاله یم او یو دا د بابر ته نه دی نورو ټولو ته ډالی شو که نه چې ډله څنګه نه دردونه ځان له دي درمان خو مشرک دی دردونه ځان له دي درمان خو مشرک دی دا ځمکه مو ایښلې ده اسمان خو مشرک دی او راځئ چې رقیبانو نن د یو بل سترګې ښکل کړو که هر څه موجوده دي نو جانان خو مشرک دی